د کروندګرو حاصلاتو زیاتېدو په مخه د کندهار بزګرانو ته د اصلاح شوو غنمو ویش د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې کروندګرو شمیر 10 تنو ته رسیږي او هر یو ته 50 کیلوګرامه غنم ویشل شوي دي. دوی همداراز د معیاري کښت او د اوبو ډیر لګښت څخه د مخنیوي په مخه دغو کروندګرو ته د روزنیزو برنامو له پیله هم خبر ورکوي. مننه لکه څنګه تاسو په جریان کې یاست د توزیع لړۍ چې روانه ده د دېرشو بزګرانو ته په مختلفو ساحو کې لپاره د قطاري سیستم کارولو د غنمو په نمایشي ډول باندې 10 نفرو ته مو هر نفر هر بزګر ته 25 کیلو اصلاح شوی تخم 25 کیلو ډي.پي انبار او 50 کیلو سپین انبار توزیع شول د لپاره د دې چې نمایشي بڼه باندې چې دوی دغه نمایشي شکل باندې وکړي زموږ د هدایاتو فرموده مطابق په قطاري شکل باندې چې هم حاصل زیات لاسته راوړي. او په همدې حال کې یو شمېر کروندګر وایي د دودیزې کرکیلې او د غیر معیاري تخمونو کارونې له کبله حاصلات یې لږ دي او راتلونکي ته د اصلاح شوو تخمونو څخه په کارولو هیلهمند دي. لاشي مځکې دي سمې مځکې دي مثال موږ ډېر زحمت ورسره کارو په ټکټر یې سموو یې مثال خبرې که موږ سره تخم کومک وسي یا موږ سره د انبارو یا د سرې مثال کومک را سره وسي موږ دپاره به ډېر ښه او بل به دا انشاءالله به موږ تجربه کړو که چېرې دا مثال یو داسې څه اصل یې راکړي نو موږ بیا د دې څه استفاده کړو د خپلو غنمو د خپل ترکیبه څخه موږ استفاده نه کړو. حد به لاره غوښتي دغه تخمونه وو د غنم یې راکړي دي دغه انبار یې راکړي دي ځکه دوی وایي دا د نقشې پر هره باندې موږ ته راکړي چې دا موږ وکړو ښه حاصل ترلاسه کړو خو دغه دپاره موږ راغلي. له دې سره دغه کروندګر د اصلاح شوو تخمونو ترڅنګ د دغه سکتور میکانیزه کولو لپاره د مرستندویو بنسټونو لخوا د کرنې د پرمختللو ماشینریو برابرولو غوښتنه کوي.